شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره د نسوارو په زیانونو باندې روغتیا ته خبرې وکړم. نسوار چې دی د انسان روغتیا ته ډېر زیات زیانونه لري. نسوارو کې چې دی مختلف توکي لکه د ارسنیک په نامه، سرب او نیکوتین او داسې نور پکې شتون لري، کوم چې د انسان روغتیا ته ډېر زیات تاوانونه لري. دا چې دی د خولې، د ژبې، د ستوني، د مرۍ او همدارنګه د معدې سرطان پیدا کولی شي. یعنې د هغې دپاره زمینه برابروي. د دې ترڅنګ په اعصابو باندې بد تاثیر لري او ډول ډول عصبي ناروغۍ رامنځته کولی شي. پښتورګو ناروغۍ، همدارنګه د ځیګر ناروغۍ او دا هم چې دی بیکاره کولی شي. نسوار چې دی د وینې فشار لوړوي او همدارنګه ډول ډول د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. همدارنګه نسوار چې دی د خولې، غاښونو او وریو میکروبي یا التهابي ناروغۍ پیدا کوي او پایله یې دا چې غاښونه یې چینجن کېږي او بېوزي. هغه میندې خویندې چې حمل لري او نسوار کوي، علاوه له دې نه چې خپلې روغتیا ته ډېر زیانونه رسوي، د دې ترڅنګ د خپل کوچني روغتیا ته هم چې دی زیان رسوي. نو په دې اساس باندې د نسوارو د کولو څخه ډډه وکړئ او که څوک نسوار کوي نو پرېږدئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.